یوه ډیره جالبه او له پند څخه ډکه قصه. سلامونه او احترامات می قبول کړئ دوستانو. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوه په سترګو ړانده سوالګرو دوی چې د هارون رشید د ښځې ملکې زبیدې د سخاوت قصې اورېدلې وي، نو ځکه به یې هر سهار د باچا د ښځې د قصر په دروازه کې کچکولونه نیولي وو. یو ړانده به چې خیرات غوښته ویل به یې خدایه ستا مهربانۍ ته ناست یم، ستا څخه روزي غواړم. دویم به ویل خدایه د باچا مېرمن را باندې مهربانه کړي. کله به چې ملکه زبیده یعنی د هارون رشید باچا ښځه تېرېده او د دواړو خبرې به یې اورېدې، نو هغه ته چې د الله جل جلاله نه به یې غوښتنه کوله 2 دیناره به یې ورکول، او هغه ته چې د دې یعنی د باچا د مېرمنې ملکې زبیدې د مهربانۍ غوښتنه به یې کوله، هغه ته به یې سورکړی چرګ ورکوه او د چرګ په ګېډه کې به یې ورته 10 دیناره ورکول. تر 9مې ورځې پورې هم دوی دواړو د ملکې زبیدې د قصر په دروازه کې خیر غوښتو. 10مه ورځ د عادت خلاف یو سوالګر ناست او ملګری نه و. ملکې هغه کس ته وویل آیا نور بس نه دی؟ دا د 10مه ورځ ده چې له تا سره ښه ډېره مرسته کوم، او هغه بل ملګری دی چې د خدای هیلې ته به ناست و، پر لږه مرسته یې هم قناعت کړی دی او په خپله مخه تللی دی. سوالګر راولاړ شو او ملکې زبیدې ته یې وویل کومه ده چې ډېره مرسته دې را سره کړې، خو هره ورځ دې راته یو سورکړی چرګ رالیږه او ما هم په هغه خپل ملګري په 2 دیناره خرڅوو، ځکه ما د چرګ په ځای پیسو ته ضرورت لرو. ملکه زبیده مسکی شوه او ورته یې وویل ساده انسانه، ما د هغه سورکړي چرګ په منځ کې 10 دیناره هم درته رالیږل او تا ساده به په 2 دیناره هغه چرګ خرڅوو. هغه کس چې د خدای جل جلاله مهرباني غوښته دا د نن یې ښې ډېرې پیسې موندلې دي، او تا چې د بنده مهرباني غوښته نو پر همهغه حال یې. دوستانو له دې کیسې څخه دا درس او سبق اخیستلی شو چې له انسان څخه د هیڅ شي تمه مه کوئ، د هر شي غوښتنه او تمه له الله جل جلاله څخه وکړئ، ځکه الله جل جلاله ډېر مهربان دی، د بنده غوښتنه پوره کوي او انسان هیڅ هم نشي کولی. انسان نه ستاسو غوښتنې در پوره کولی شي او نه تاسو سره مرسته کولی شي. ډیره مننه کوم دوستانو چې دا ویډیو مو تر پایه وکتله. له نورو په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او خپل ملګرو سره هم زموږ د چینل نه شریکه کړئ. تر بلې ویډیو راته اجازت راکړئ. د الله په امان.